د څه کم 2 میلیونه افغانیو په ارزښت د سلطان غازي بابا په ښارګوټي کې د مهترلام ښاروالۍ له لوري جوړ شوی مارکیټ ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د پرانیستې په دغه مراسمو کې د لغمان ولي ښاغلي محمد اسف ننګ، د دفتر رئیس فرید احمد مارزک، د مهترلام ښاروال او د خربلۍ د مشورتي شورا یو شمېر غړو ګډون کړی و. د مهترلام ښاروال نظیف الله الکوزي د معلوماتو له مخې چې دغه مارکیټ 6 سترې هټۍ لري، د یو کال په موده کې چارې بشپړې شوي او ټول پرې 6 میلیونه 9,993 افغانۍ لګښت راغلی دی. ښاروال وایي چې په دغه مارکیټ کې ټولې اړینې اړتیاوې په پام کې نیول شوي او ورسره به د ښاروالۍ په عوایدو کې زیاتوالی هم راشي. مجموعي لګښت یې 6 میلیونه 9,993 افغانۍ راغلی ده. په پروژه کې جناب والي صاحب تقریبا 6 غټ دوکانونه دي چې ټوټل 12 دوکانونه راتلل. موږ سایز یې غټ کړ، ورسره هم یو د لابراتوار ودانۍ چې هغه ورسره په پام کې نیول شوی وه. نن ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي او ټولو ته یې مبارکي وایو. خدای دې خوشحال لري، خدای دې مبارک لري. ماشاءالله ډېر ښه ده. د لغمان ولي ښاغلي محمد اسف ننګ د خوښۍ څرګندول ترڅنګ ویل چې په دې ولایت کې د رغونې کارونه به نوي مالي کال کې نور هم پیل شي. ښاغلي ننګ د مهترلام ښاروال ته سپارښتنه وکړه چې په ټولو رغنیزو چارو کې د کیفیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي.